زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، د نورو عباداتو په شان د روژې احکام هم تدریجا راغلي دي. د رمضان او د روژې د فرضیت نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر میاشت کې درې روژې نیولې، خو دا فرض نه وي. 14 14 او 15 د میاشت دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې، خو فرض نه وي. کم وخت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې په غار حرا کې د الله عبادت کو، هلته به هم روژه نیوله، خو فرض نه وه. داسې نورې نفلي روژې به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې، تر دې چې د هجرت په 2م کال کې د روژې د فرضیت په هکله د الله رب العزت کلام نازل شو. په سورة بقره کې 2مه سپاره کې 183 او 184 آیتونو کې الله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنانو، پر تاسې روژې فرض کړې شوي لکه چې ستاسې څخه د مخکې پیغمبرانو پر پیروانو او امتیانو فرض کړې شوي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. روژه د دې لپاره الله په موږ باندې فرض کړې چې په موږ کې د تقوا او د پرهیزګاري صفت پیدا شي. ایاما معدودات، د څو ټاکلو ورځو روژې دي. که میاشت پوره وه نو 10 ورځې، او که میاشت کمه وه 29 ورځې. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. که ستاسې څخه څوک ناروغ وي یا مسافر وي نو په نورو ورځو کې د هماغومره شمیر پوره کړه. ته مریض یې، د روژې د نیولو توان نه لري، الله تا ته اجازه درکړې چې د مرض په جریان کې ته روژه وخوره، خو کله چې الله تا ته کامله او عاجله شفا درکړه، څومره روژې دې چې خوړلې دي د هغو قضایي راوړه. خو داسې نه چې ځان په زوره مریض کړې. کله چې د روژې مبارکه میاشت راشي، بیا د ډېرو نه موږ دا په راډیو کې اورو چې څوک وایي معده مې درد کوي، څوک وایي د ګردو تکلیف لرم. نه، که ته واقعا مریض وي، د هر چا علم په خپل نفس باندې حضوري علم دی، په دې پوهېدلې که روژه ونیسم مرض مې زیاتېږي، که روژه ونیسم زه له درد و هلاکت سره مخ کېږم، ویې خوره چې الله شفا درکړه، قضایي راوړه. همدارنګه که ته د روژې په مبارکه میاشت کې مسافر وي، د 15 او یا کیلومترو په اندازه تا سفر کوه یا له دې نه زیات، که هغه په موټر کې و یا په تیاره کې و، د اسلام مقدس دین تا ته د روژې د خوراک اجازه درکړې. خو کله چې مقیم شوې، څومره روژې دې چې خوړلې دي د هغو قضایي بېرته راوړه. خو که په سفر کې ډېر مشقت نه وي، ډېر تکلیف نه وي، د راحت او د آسایش سفر وي، نو بیا عمل په عزیمت باندې اولاد دی چې ته روژه ونیسي. وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. او که کم خلک چې د روژې د نیولو وس نه لري، عمر ډېر زیات دی، شیخ فانی دی، یا دوامداره مریضي لري، شکر لري، ډېر سخت تږی کېږي، د ګردو تکلیف لري، د زړه تکلیف لري، که روژه ونیسي مرض یې زیاتېږي یا بلکل توان نه لري، نو چې روژه ونه نیسي نو هغوی دې فدیه ورکړي. په کومه اندازه چې تاسو سرسایه ورکوئ، د هرې ورځې هماغه اندازه د فدیې ده. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د هغه لپاره غوره ده. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. خو که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ. چې روژې د نیولو توان ولرئ، مرض مو پې زیاتېږي نه، یا سفر کې تاسو ته زیات مشکلات نه پیښیږي، نو تاسو روژه ونیسئ، دا ستاسو لپاره بهتره ده. روژې مبارکه میاشت د الله تعالی د رحمتونو د ورېدلو میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې د الله رب العزت رحمتونه په روژتیانو باندې ورېږي. د روژې مبارکه میاشت د عبادت لپاره د پسرلي موسم دی، ځکه د پسرلي په موسم کې که تاسو په خپل باغ او پټي کې لږ زحمت وباسئ، هلته ګلونه غوړېږي، د ستاسو کښت کې الله رب العزت برکت اچوي. همدارنګه په دې میاشت کې په لږ عبادت باندې الله رب العزت تاسو ته ډېر اجر او ډېر ثواب درکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې الله تعالی خپلو مسلمانانو روژتیانو بندگانو ته د رحمت په نظر ګوري، د دوی ګناهونه الله معاف کوي، او د دوی د عبادت په وجه الله رب العزت په فرشتو باندې فخر کوي. د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې دعاګانې قبلېږي، ځکه چې د الله رب العزت د رحمت دریاب په موج کې وي. ځان مه محروموئ درنو اوریدونکو ورونو او خویندو. تېرې شوې 11 میاشتې راباندې، که مو د الله عبادت وکړه یا مو ونه کړه، تېرې شوې، بس د روژې په مبارکه میاشت کې الله ته متوجه شي، ځان د الله په عبادت کې مشغوله کړئ، د الله د کلام تلاوت کوئ، نور نفلي عبادات کوئ، د الله ذکر کوئ، صدقې او خیرات کوئ. الله رب العزت به په لږ عبادت تاسو ته لوی لوی اجرونه درکړي. د رمضان په میاشت کې روژې مسلمانانو دپاره د روحاني تربیت او تزکیه نفس
د یوې میاشتې یو تربیتي کورس. په دې میاشت کې مسلمانان د عباداتو په ذریعه د الله رب العزت قرب او نزدېکت لټوي. دغه شان دوی ته د جنت حاصلول ډیر آسان شي که غواړئ چې الله ته نږدې شئ، که غواړئ چې الله مو په خپل رحمت کې راونغاړي، که غواړئ چې الله مو جنت ته داخل کړي، نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله عبادت ډیر وکړئ. انسان اشرف المخلوقات دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د کار یوازې دا نه دی چې دا به خوراک او څښاک کوي او قضای حاجت رسي. که ته خوراک هم کوې د دې په نیت به کوې چې الله رب العزت ما ته وس راکړي چې د الله عبادت وکړم. که ته څښاک هم کوې د دې لپاره به کوې چې فزیکي توان مې ډیر شي چې څومره زیات د الله رب العزت عبادت وکړم. ستا مقصد به همدا وي. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان د صبر، استقامت او مشکلاتو سره د مقابلې تربیت اخلي او دوی کې تقوا او د الله تعالی نه د ویرې صفات پیدا کیږي. ځکه الله ویل لعلکم تتقون. مخکینی آیت کې الله وفرمایل چې روژه یوازې په دې امت باندې نه ده فرض شوې، بلکې په پخوانیو امتونو باندې هم فرض کړې شوې. وکتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وخت او کیفیت یو بل نه مختلف کیدای شي، ولې فرضیت یې په ټولو باندې یو شان. دې نه دا معلومیږي چې روژه دومره اهم عبادت دی چې د دې نه یو امت هم مستثنا نه دی پاتې شو. مسلمانانو ته پکار دي چې ډیر په شوق، عزم او په پخه اراده د روژې د مبارکې میاشتې د نیولو اهتمام وکړي. که د مخکې مونځ نه کوه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د شروع الله تعالی څونه پورته کا او د رب العزت نه د لمانځه د پابندي غوښتنه وکړه. که د نورو میاشتو کې دروغ ویل، حرام دی خوړل، حرام دی اوریدل، حرام دی کتل، غیبت دی کوه، په نورو ګناهونو باندې مبتلا او گرفتار وي، چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې پرېښودل، الله ته د عاجزي لاسونه پورته که د تل لپاره له دې ګناهونو نه توبه وباسه. الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی، الله ډیر غفار ذات دی. هغه تیر ګناهونه به الله رب العزت درته معاف کړي او په راتلونکي کې به الله دا توفیق درکړي چې بیا به ګناه نه کوې، نیک اعمال به ترسره کوې، خو په دې شرط چې ستا په زړه کې اخلاص. په دې آیت کې د روژې د نیولو مقصد دا بیان شوی چې تاسو متقیان او پرهیزګاران شئ لعلکم تتقون. ځکه چې تقوا د هر نیک عمل بنیاد او روژه کې دا صفت په کامله درجه موجود دی. ځکه چې روژه د الله رب العزت او د ده د بنده ترمنځ یو راز دی، دې کې د ریا هیڅ امکان نشته. که څوک روژه نه نیسي او دا ښکاره کوي چې زما روژه ده، یا د افطار او روژه ماتې په وخت کې روژهدارو سره یو ځای کینی، داسې خوراک کوي لکه څنګه چې نور روژهداران یې کوي، نو ده باندې غیر له الله نه بل څوک نه پوهېږي. ځکه الله وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الصیام لی وانا اجزی به. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې روژه ونیسو چې الله موږ کې د تقوا صفت پیدا کړي. که ته نیک اعمال ترسره کوې او روژه نیسې خو تقواداره نه یې، پوه شه چې ستا روژې او ستا نیکو اعمالو هیڅ ځای نه دی نیولی. الله د روژې مقصد بیانوي لعلکم تتقون. داسې روژې ونیسئ چې تاسو کې د تقوا صفت پیدا شي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول متقیان وګرځوي. روژه جسمانی صحت ته هم فایده رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روژه نیسئ او صحتمند اوسئ. خو یو مسلمان دی په دې نیت باندې روژه نه نیسي چې زما وزن کم شي یا زما صحت ښه شي. د روژې بنیادي مقصد هغه تقوا ده. دا نورې د فرعي او ثانوي فایدې دي. ته روژه په دې نیت باندې ونیسه چې په تا کې تقوا پیدا شي، الله به تا صحتمندم کړي. هر جسمانی تکلیف چې ته لرې الله رب العزت به د هغو نه هم تا ته شفا درکړي، خو بنیادي مقصد به د ستا تقوا وي. الله تعالی غواړي چې د مسلمان ټول ژوند کې د تقوا صفت راشي. ځکه چې الله تعالی هغه عمل نه قبلوي چې اخلاص پکې نه وي. د مسلمان کار دا دی چې هغه د الله رب العزت حکم ومني. که د هغې حکم، حکمت او فلسفې ته د عقل رسي کې نه رسي، خو د الله حکم به مني. تاسو یو ډاکټر ته ورځئ، د ځینې شیانو له خوړلو نه ډاکټر تاسو منع کوي، پرهیز درکوي. ډاکټر نه خو موږ د حکمت او فلسفې پوښتنې نه کوو او دا مو یقین وي چې دی خپل فن کې ماهر دی، د ده ما سره کومه دښمني نشته دی. نو ډاکټر چې زه بند کړی یم د دې شیانو له خوراک نه، دا زما د فایدې، نو بیا د الله په احکامو کې ولې فلسفې لټو؟ په موږ باندې د الله رب العزت د احکامو منل لازم او فرض دي. د هغې حکمت او فلسفې ته زموږ عقل رسیږي یا نه رسیږي موږ به یې منو. همدارنګه درنو اوریدونکو، روژه الله تعالی سره د محبت نښه ده او د همدې لپاره مسلمان څه وخت ځان د خوراک، څښاک او نفسانی خواهشاتو نه ساتي. او همدغه وجه ده چې د نورو عباداتو په شان روژه هم الله رب العزت نه سوا د بل چا په نوم ساتل شرک دی. روژه هم چې نیسي د الله رب العزت په نامه به نیسي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې الله تعالی فرمایي، قدسی حدیث،
د بني آدم هر عمل هغه دپاره څو چنده زیاتیږي د اخلاص په بنیاد. د عمل ثواب یو په لاس او یو په اویا زیاتیږي. ولې الله فرمایي چې روژه د دې نه ځان له ده. روژه فقط زما دپاره ده او د دې ثواب به زه پخپله ورکوم. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. روژه زما لپاره ده او بدله یې زه هم ورکوم. همدارنګه الله تعالی فرمایي روژهدار زما لپاره د نفس غوښتنې او خوراک څښاک پریښی دی. د ده دپاره دوه خوشحالیانې دي، یوه د روژه ماتې په وخت او بله به الله رب العزت سره د دیدار په موقع او بله الله تعالی سره د دیدار په وخت کې. للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. او د روژهدار د خولې هواړ یعنی کم چې د ولږې په نتیجه کې پیدا کیږي، الله رب العزت ته د مشکو او د انبرو د خوشبویونه هم ډیر زیات خوښ. لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. د دې نه مراد د خولې بدبویي نه ده، بدبویي د الله نه ده خوښه. دا صفا کول او مسواک وهل پکار دي. خو د ولږې نه که ته کم او سیلی کوې، د ولږې د وجې نه چې کم هواړ تا ته پیدا کیږي هغه الله څکه، د هغې بوی د مشکو او د انبرونه بهتره او غوره ده. همدارنګه فرمایي والصیام جنة. روژه ګناهونو نه د بچ کېدو دپاره ډال دی، سپر دی. لکه چا سره چې سپر وي او ډال وي د جانب مقابل د حملې نه ځان بچ کوي. همدارنګه روژهدار د روژې په واسطه باندې ځان له ګناهونو نه ساتي. فاذا کان یوم صیام احدکم فلا یرفث ولا یسخب. کله چې په تاسو کې د یو کس روژه وي جما به نه کوي، بیهوده خبرې به نه کوي. فان صابه احد او قاتله فلیقل انی صائم. تاسو سره چا جنګ وکړه د روژې په مبارکه میاشت کې، نو ته ورته ووایه زه روژتي یم، زه خپله روژه نه خرابوم، تا سره جنګ نه کوم. که تاسو ته د روژې په مبارکه میاشت کې چا ښکنځل وکړل، بده وینا یې درته وکړه، ته ورته ووایه چې زه روژتي یم، زه تا ته کنځلې نه کوم. خو ډېر کم خلک به وي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې وینا باندې عمل کړی. که د روژې نه مخکې میاشتې کې موږ جنګ نه کوو، د روژې په مبارکه میاشت کې مو بیا جنګونه ډېر شي. بهانه یم دا وي چې زه عملي یم، یا نسوار کوم او یا سګرټ څکم، ډېر ښه کار کوي چې بیا راځي جنګونه هم کوي. او که بهر کې په بل چا باندې وس نه رسي، بیا مظلومه ښځه خو شته، مظلومه لور خو شته، مظلومه مور خو شته، بیا غوسه په دوی باندې سړی. خو داسې نه وایي که څوک کنځلې ورته وکړي یا غواړي دوی سره جنګ او جګړه وکړي چې انی صائم زه روژتي یم. روژه د رحمتونو میاشت ده، روژه د برکتونو میاشت ده، روژه د مغفرت میاشت ده. داسې عبادات وکړئ چې الله مو په خپل رحمت کې، په خپل مغفرت کې او په خپل برکت کې راونغاړي. روژه د همدردي او د غمخواري میاشت ده. چیرته د همدردي او همخواري؟ تاجران، سوداګر او دکانداران مو که د روژې نه مخکې یوه بوجۍ وړه په 1000 افغانۍ خرڅوي، مثلا چې روژه راشي به قیمت 1200 کړي. که یو ټیم غوړي په 1.5 خرڅوي چې روژه راشي 2000 کړي. همداسې نور خوراکي توکي واخلئ. ستاسو همدردي چیرته د فقراو سره؟ ستاسو غمخواري چیرته د مساکینو او بېوزلو سره؟ الله ته به نه ورځئ، د الله په حضور کې به نه درېږئ، الله به درنه پوښتنه نه کوي. هلته به درته وایي چې ما د خپل نبي په ژبه باندې تاسو ته ویلي وو چې د روژې مبارکه میاشت د مواسات میاشت ده، د همدردي میاشت ده، د غمخواري میاشت ده، د ترحم او د شفقت میاشت ده. تاسو سراسر ظلم کوم. بس زمونږ په حال دی الله رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې رانه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.